خوند واخیستو، ډېره مزه واخیسته. د سوات د مشهورې سیمې کوکارۍ په اطراف کې دا ښکلې او لویه تیږه یا فقیرګټ موقعیت لري چې عقیده لرونکي د لرې سیمو څخه لیدو ته ورځي. کہانیاں تو بہت سنی تھی لیکن کیسې خو مې ډېرې اورېدلې دي، خو کله چې کوچنی وم له خپل ماما سره فقیرګټ ته ولاړم نو ومې ویل چې دا خامخا کومه معجزه ده. هلته مې لمونځ وکړ او ډېر خوند مې ترې واخیست. اور کافی انجوائے کیا ادھر. د سوات دره چې د پاکستان د کوچني سویس په نامه هم یادېږي او د ګندهارا تمدن ټاټوبی پاتې شوی د خپلو زړه راښکونکو منظرو له کبله د سیلانیانو لپاره له زړه پورو ځایونو څخه ګڼل کیږي. خو د دې درې په لمنو کې د عقیدو اړونده بېلابېلې کیسې هم شته چې د نورو سیمو خلک په هکله کم معلومات لري. زمونږ په دې علاقه ډېر پیران او بزرګان خلک په دې باندې تیر شوی دی. نیکانو خلکو یعنې فقیر ورته یادېږي، دا مشران هم خبره کوي چې په دې باندې څلوېښت ورځې هغه ویستي دي، چیلۍ پې ویستې ده. داسې افسانې هم شته چې په پخوا زمانه کې یو بزرګ دا تیږه په خپل لاس ایښي او دا یې د خپل عبادت ځای ګرځولی و. کوکارۍ ویلی جو کوکارۍ جامبل ویلی ہے اس کی بات ہوتی ہے تو इसको हम गंधारा सिविलाइजेशन या बुद्धिज्म. کله چې موږ د کوکارۍ درې یادونه کوو نو په ګندهارا تمدن یا بودیزم کې دا ځانګړی ځای لري. د کوکارۍ سیمې په بودیست زمانه کې د یوه پرانیستي موزیم حیثیت لاره. دلته د ټولې سویل ختیځې اسیا او همداشان د نړۍ له نورو سیمو څخه بودایي شاګردان براتلل چې پورتیژو د نقاشۍ هنر زده کړي. یا پوری دنیا سے جو بدھسٹ تھے اس کے جو لرنر تھے، سیکھنے والے تھے، وہ یہاں پہ آتے تھے راک آرٹ کو سیکھنے کے لیے. تو یہ جو فقیر گٹ کا قصہ جو آج کل میتھس میں مشہور ہے اور جو ایک د فقیرګټ د مشهورتیا دلیل دا دی چې دلته به راهبان راتلل. بیا همغه زړه سلسله همداسې زموږ په اسلامي دوره کې داخله شوې ده او همداسې شهرت موندلی دی. جو قدیم سلسلہ ہے وہ پھر ہمارے اسلامک دور میں بھی اس نے پینیٹریشن کی ہے اور وہ قصے مشہور ہے. د یوه غره په څیر د دغې سترې تیږې د لیدو لپاره باید سړی له کوکارۍ څخه 6 ساعته مزل وکړي. دغه ځای ته رسیدل یو سخت سفر هم دی، خو عقیده لرونکي په ډیره لیوالتیا دا سفر کوي. هغوی وایي چې په دې سیمه کې عبادت ورته سکون ورکوي. خاص کر دلته د انسان چې کوم دی بالکل د الله پاک سره هغه تعلق نه دی، هغه په مضبوطۍ سره جوړیږي ځکه چې دلته بالکل خاموشي ده. اوس هم ډېر سوونو کال پس چې کوم دی دلته اوس هم غیر چاپېره نه کور شته نه انسان شته. ما په خپله لمونځ وکړو، ما دې ډېر خوند واخیستو، ډېره مزه واخیسته. ځایي خلک دلته د دغه سترې تیږې موجودیت له یوې معجزې سره تشبیه کوي. دا فقیرګټ چې دی دا زموږ سره د ویلج کوکارۍ نه 6 غنټې فاصله باندې دی او دا د سی لیول نه اراوند 7000 فیټ په هایټ دی. لار ډېره زیاته ټف ده. ټورسټ له پکار دی چې هغه خپل کم نیسسري سټف چې دی د هغو فوډ کټس ټولز دا پوره راوړي. معجزه که روحاني عقیده، خو له یو روحاني شخصیت سره د خلکو مینې د څو پیړیو پخواني د دې فقیرګټ کیسه اوس هم ژوندۍ ساتلې ده.